د نیوز پرې چینل لیدونکو سلام ستړي مشئ پام وکړئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته. داعش وایي شیعه وګړي به هیڅ ځای هم خوندي نه وي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خپلو تبلیغاتو په لړ کې یو ځل بیا شیعه وګړي خطرناک بللي دي او ګواښنه یې ورته کړې چې له بغداده تر خراسانه به هیڅ ځای هم خوندي نه وي. د النبا په نوم د دې ډلې په اونیزه خپرونه کې ګواښنه شوې ده چې شیعه وګړي به خپلو کورونو او مرکزونو کې په نښه کوي. د لیکنه کې په خاص توګه د افغانستان شیعه وګړو ته اشاره شوې او تور پرې لګول شوی چې ګواکې د ایران ملاتړي دي او د عشق پر ضد یې له بهرنیو ځواکونو سره مرسته کړې ده. افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د داعش ډلې هم یو ځل بیا سر راپورته کړی او د شیعه وګړو پر عبادت ځایونو یې خونړي بریدونه کړي دي. د روانې میاشتې په تېرېدو جمعو کې په کندوز او کندهار کې د شیعه وګړو جوماتونه په نښه شوي او لسګونه کسان وژل شوي. د کندوز برید کې لږ تر لږه 50 او د کندهار برید کې هم شاوخوا 40 کسان وژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. داعش ډله د دې بریدونو مسؤلیت منلی او اوس یې ګواښ کړی چې ورته بریدونه به دوام ورکوي. داعش ډله د خپل اونیزې په سرمقاله کې چې د دې ډلې پر ټلګرام شبکې خپره شوې ګواښنه کړې چې د شیعه او سني وګړو ترمنځ دښمني په ډېرېدو ده. او د طالبانو یوه چارواکی وایي د شیعهګانو د جوماتونو د خوندیتوب لپاره اقدام کوو. د طالبانو د حکومت یوه چارواکي پرون شنبه د شیعهګانو د جوماتونو د خوندیتوب ژمنه وکړه. دا ژمنه داسې مهال کېږي چې د کندهار د شیعهګانو په یوه جومات کې د وژل شوي مړي پرون شنبه خاورو ته وسپارل شول. دا حمله چې د ډلې مسؤلیت منله د جمعې د لمانځه پر مهال وشوه چې په نتیجه کې 40 کسان ووژل شول او شاوخوا 70 تنه نور ټپیان شول. د طالبانو حکومت کې د کندهار امنیه قومندان عبدالغفار محمدي ویلي چې د شیعهګانو د جوماتونو مخې ته به اضافي وسلوال وګمارل شي. د په وینا دوی به له ځایي رضاکارو ځواکونو سره چې د وسلو د لیږد اجازه لري یو ځای د جوماتونو خوندیتوب یقیني کړي. له دې حملې یوه اونۍ مخکې په کندوز ښار کې هم د شیعهګانو پر یوه جومات ورته حمله وشوه چې لسګونه کسان یې مړه او ټپیان کړل. لیدونکو له ملتیا مننه. الله مو مل شه.